ایا تاسو هم غواړئ په خپل موبایل کې دا ډول خوندور شانته عکسونه واخلئ، دا ډول ښکلی سټایل ورکړئ، دا ډول ښکلی رنګ ورکړئ، دا رقم خوندور سټایلونه وکړئ، څومره زبردست عکسونه دي. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او د عافیت جامې په تن وي. که چېرې تاسو هم غواړئ دا ډول عکسونه واخلئ کوم چې ما تاسو ته په لومړني ویډیو سر کې درښودل، نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه A to Z مکمل معلومات درکوم چې موږ دا ډول خوندور سټایلي عکسونه څنګه اخیستلی شو. نو که چېرې هم تاسو د عکسو شوقي هر څوک غواړي چې د ما عکس ښه راسي او ښه خوندور راسي، نو هر څوک چې کامرې مخې ته درېږي هغه همدا اراده وي چې زما عکس څنګه وي، یو څه ښه راسي او ښه سټایلي راسي. نو که چېرې تاسو هم غواړئ چې خپل عکس هم ښه خوندور راسي، نو دا ویډیو راڅخه تر پایه وګورئ، تاسو ته مکمله طریقه درښیم. نو که چېرې د ویډیو څه معلوماتي تمامه شوه او ویډیو کې مې څه شی زده کړو، زه خوښېږم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک وکړئ او کمنټ وکړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. خانه ملګرو، دې لپاره تاسو یو ښه خوندور شانته عکسونه سټایلي عکسونه واخلئ. د یو ایپ ته ضرورت ده، د ایپ طریقې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. د مین فوټو پروسس په نوم یو اپلیکیشن ده. دې اپلیکیشن لینک تاسو په لومړي کمنټ کې هم درکوم، د ویډیو ډسکرپشن کې هم شته او زما ټلګرام چینل کې نه هم په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو کله هم ملګرو تاسو یې پر ډاونلوډ کړو، د دې صفحه دا رقم یو صفحه موږ ته ملګرو راکوي. نو کله چې دلته موږ ته داسې یو صفحه راکړه ملګرو، دلته موږ ته مختلف سټایلونه راکوي. ټول دا دې اپلیکیشن کې ملګرو هر ډول عکسونه شته، که نجونو لپاره هم شته او د هلکانو او کډس یا هم د ماشومانو لپاره هم شته. مثلا په دې کې تاسو یو سټایل خوښ کړئ، مثلا په توګه زه یو سټایل په دې کې خوښوم، مثلا دغه یو سټایل زما خوښ شو. په دې کې بیا نورې کټګورۍ همالو کله چې مې ایډ تاسو سکیپ کوو، مثلا تاسو مختلف سټایلونه عکسونه دي، مثلا په توګه تاسو دا ملګرو اصلا د دې لپاره چې دلته تاسو د عکسو سټایل درښیم، تاسو څنګه یو عکس اخلئ، په کوم سټایل باید واخلئ، څنګه کیمرې مخې ته ودرېږئ. نو دا عکس ملګرو په دې زه کله کلیک وکړم ملګرو، نو په دغه عکس ملګرو چې موږ کله کلیک وکړو هلته موږ ته داسې صفحه راځي. په دغه ځای نه موږ کولی شو د ایپ ډاونلوډ کړو. صحیح ده ملګرو، دغه ځای نه موږ کولی شو دغه ایپ په اسانۍ دغه عکس را ډاونلوډ کړو. هلته کولی شو وټساپ دلته کولی فاورېټ لیست ته یې واچوو ملګرو. مثال په توګه دې نه بل عکس هم خوښ شي، دغه عکس هم خوښ شو ملګرو. دا اپلیکیشن واقعا یو څه اعلانات لري، اعلانات ډېر زیات دي. مثال په توګه ملګرو دغه عکس تاسو خوښ شو، عکس باندې کلیک کوئ او دغه ځای نه دا عکس تاسو را ډاونلوډ کوئ. یعنې تاسو دغه عکس سټایل درکوي چې دا عکس باید تاسو په دغه سټایل کې واخلئ، یا هم په دغه سټایل کې واخلئ، یا هم په دغه سټایل کې تاسو یو عکس واخلئ. نو له دې اپلیکیشن څخه تاسو همدا زده کولی شئ. ملګرو تاسو ته نور مختلفې کټګوریانې هم درکوي، مختلف ډول عکسونه دي، هر یو سټایل چې تاسو پکې خوښېده هماغه را کاپي کوئ او هماغه سټایل په مطابق تاسو خپل یو عکس اخلئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي. ما یوازې په دې ویډیو کې مطلب دا و تاسو دروښیم چې موږ څنګه کولی شو یو سټایلي عکس واخلو تر څو زموږ عکس څنګه سي جذاب راسي، که فیسبوک ته اپلوډ کړو یا که نور میډیاو باندې اپلوډ کړو زیات لایکس ورباندې راسي. نو که چېرې تاسو په دغه طریقه باندې عکس واخلئ، په دغو سټایلو باندې عکس واخلئ، نو انشاءالله ستاسو عکس به ډېر ښه خوندور او جذاب راسي. هیله ده چې ویډیو مو خوښ شي او شی مو زده کړی وي. تر بیا پورې چې داسې ښې خوندور معلوماتي ویډیوګانو ته تمه ده کومه، په لویه بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.